کابل کې پر طالبانو پرون 3 چاودنې وشوې. سلام ستړي مشه وخت مو بخیر. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس درسره چینل سبسکرایب کړئ. د کابل ښار په مختلفو برخو کې پرون د طالبانو پر جنګیالیو 3 بېلابېلې چاودنې شوي. لومړنۍ چاودنه کې د کابل ښار د 9مې امنیتي حوزې اړوند په یکتور سیمه کې د طالبانو پر یو رینجر موټر شوي چې یو طالب سرتیری پکې وژل شوی او 2 نور ټپیان دي. طالبانو بیا په چاودنه کې د خپلو 2 جنګیالیو ټپي کېدل تایید کړي دي. له لومړۍ چاودنې څخه وروسته پرون ماخوستن د کابل ښار په سلیم کاروان سیمه کې د طالبانو پر 2 موټرو نورو هم چاودنه شوې. سرچینو د دغو چاودنو د زیانونو په اړه څه نه دي ویلي. ویل شوي چې دویمه چاودنه له لومړۍ چاودنې څخه وروسته د طالبانو په تجمع شوې ده. طالبانو د سلیم کاروان سیمه د چاودنو په اړه څه نه دي ویلي. د یادو چاودنو مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستلی. دوستانو زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.